السلام علیکم. دا یو ځل بیا زه سیب الله تک سره له ګرانې همکارې حنا جانه. حسب الله زموږ نڅم ده بلې اغلې ښاپیرۍ هغه خبرې چې مورجانه موږ ته کیسه کوله. نه اغلې نغمه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم ګلالۍ ماشومانو. ستړي مه شئ حنا جانې. مننه. ستړي مه شئ آصف جانه. ډېره ستاسو نه مننه. اختر مو مبارک شه. د اختر په ورځ تاسو زموږ کور ته راغله. ستاسو دې مبارک شي. د ټول افغانستان د ټول ملت دې اختر مبارک شي. تاسو څنګه یاست؟ زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم تاسو سره ګورم. تاسې قندول سمندول ماشومانو سره. ته خوشحاله یې چې ما سره ګورې؟ ښه تا نو ما ته څه راوړي دي، څه پیغامونه، څه خبرې. اوس خو بس ما په ګیر راغلی. ته زما نه سوالونه کوې که زه ستا نه یې وکړم؟ پوښتنې مې راوړي. پوښتنې؟ ښه بس ما نه بیا جوابونه واخله که نه. ډېرې جالبې دي. رښتیا؟ خو تاسو یې جواب راکوئ. چستان خو دې نه دی راوړی؟ راوړی م. بس چستان نه دې ډارېږم چې بنده پاته نه شم. جواب مراد نه کړو د جریمه یې. رښتیا؟ بس صحیح ده. جریمه زه قبلوم. وایه که نه؟ که ستاسو اجازه زه به خپله پوښتنه پیل کړم. بلکل حنا جانې پوښتنې رانه وکړه که نه. تاسو خپل سترګې چېرته وغړولې؟ سترګې یعنې زه چېرته پیدا شوی یم که نه؟ زه د افغانستان په ښکلی تاریخي ښار قندهار کې. قندهار کې زه پیدا شوی یم. انارو ځای کې؟ د انارو په ځای کې پیدا شوی یم. ډېر نه وینې چې دا غومبورې مې سرې دي؟ ځکه زه انار هم ډېر خورم. زما هم سرې دي. ستا هم سرې دي؟ ته خاصې قندوله ننځکه یې ننځکه. او آصف جان هم ډېر ښایسته ده که نه؟ زما دومره امیدواري پیدا شوه. زه دومره خوشحاله یم. په ډېره مینه زه دې پروګرام ته راغلم. مال زه تاسې تا د خدای د افغانستان ملالۍ کې دی، د خدای د احمدشاه بابا کې. نو تاسې کې دومره استعدادونه دي د افغانستان په ماشومانو کې. موږ ته یې امیدواري پیدا شوله. سترګې ښایسته دي. تشکر، ډېره مهرباني. تاسو څو کلن یاستئ؟ تاسې همیشه بس دا ښځې چې ګیر کې هم دا پوښتنې ځینې کوئ چې زه څو کلنه یم. تا ته پروډیوسر ویل دی که د ځانه دا سوال کوې؟ پروډیوسر کې ښه پروډیوسر غواړي چې زما د عمر نه خبر شي زه څو کلنه یم. جواب نه راکوي؟ نه جواب یې در کومه. زه د 50 نه ښکته د 40 نه پورته یم. څو به یې؟ ځکه ته ووایې. ښځې خپل اصلي عمر چاته نه وایي. نه زه خپل اصلي عمر وایم. زه د 46 کاله یم. ماشاءالله. انس هم ځوانه سته. ډېره. اوس خو اوس هم بس ماشاءالله د ماشومتوب په دغه کې یم. ماشومان ګورم خوند راکوي. ماشومان سره لوبې وکړم. ماشومان مې خوښېږي. څنګه؟ تاسو خو ځوانه ستئ. د دې راز په څه کې دی تاسو ماته ووایئ چې زه غټه شم همداسې ښایسته اوسم. رښتیا؟ بله. ښه. زما د ځوانۍ راز په دې کې ده چې دا اوس زه خو د عمر خو مې دومره نه دي که نه. خبره دا ده چې زه یو خو اکسرسایز کوم. پوه شولې؟ سپورت کوم. بل خبره دا ده چې د خلکو سره ډېره زیاته مینه لرم. په زړه کې ډېره زیاته مینه ناکه یم. په زړه کې کینه یعنې چا سره دغه نه یم، جلس نه یم. چا سره داسې جلستوب نه لرم. ټول را باندې ګران دي ټول خلک. او زه غواړم ژوند ډېر په مینه تېره کړم که نه. او بل دا میوې ګورې دا وینې دا د افغانستان څه خوندورې میوې دي. دا سیبان وګوره. دا زه همیشه سبایي چې د خوبه پورته کېږم زه یوه دانه مڼه یا یو میوه اخلم نه میوه خورم. ډوډۍ ډېره نه خورم. نو بس هغسې داسې واړه کارونه دي هغه سړی وکړي بس ځوان پاتې کېږي. د خپل صحت خیال ډېر زیات ساتم. دا خو نه منم. نه منې؟ ښه ته بیا دلیل راته ووایه چې ته نه منې. زه نه وایم. نه خو ته باید ووایې که نه. زه نه وایم. نو ما خو دغه شیان درته زده کړه چې ته هم زما عمر ته ورسېږې همداسې ګلالۍ همداسې ځوانه پاتې شئ که نه. همداسې. تاسو خپل د وړکېتوب یوه لنډ قصه موږ ته ووایاست. آصف جانه ماشومتوب خو ټول بس داسې یو خوب لیدی چې تېر شي که نه. زه تاسو ته ګورم زما ماشومتوب زما مخې ته راځي سترګو ته کېږي. زه په کوڅو کې به مې د خپل خورلنډو سره ګوډي بازي یا نانځکې که نه هغه مې لوبولې. نو ماشومتوب خو داسې یو وخت کې تېر شي بیا لاسته نه راځي. خو تاسې کوشش وکړئ د خپل ماشومتوب نه ښه ګټې واخلئ. ښه درسونه ووایاست. ښه لوبې وکړئ.
د ژوند نه ډېر خوند واخلي. یو ځل چې ماشومتوب تېر شي بیا نه راځي، بیا زلمیتوب شي که نه. په زلمیتوب کې د وطن سترګې تاسو ته په لاره ده د وطن د خدمت لپاره، تاسې باید ښه درسونه ووایاست. بیا زلمیتوب بله مرحله یې نه، بیا خوند کې بیا شي که بیا زلمیتوب پسې بیا څوک ارمان کوي که کش کې زلمی وای بوډا شوی نه. انسان چې بیا بوډا شي نو بیا هغه ده نو چې بیا بس خوره سکه بس نو بیا نو ښه دا ده چې وخت یې ښه تېر کړي په خدمت د وطن د خلکو ښه ماشومان سړی تربیه کړي که نه. بیا په بوډاتوب کې که نه سړی بوډا شي بیا د خپل اولادونو ښه ثمره لاسته راوړي. بیا هغه اولادونه یې د دوی ثمره یې د دوی موټ او بازو او دوی په خپلو اولادو باندې چې ښه تعلیم یې ورباندې کړي، ښه یې تربیه کړي، بیا هغه یې ثمره ته ناستي، بیا خوشحاله بیا هغوی هم نه بوډا کېږي، همداسې ځوانان به پاتې وي. تاسو په ماشومتوب کې ګوډي بازي کوله؟ ګوډي بازي خو مې ډېرې کولې. او ته پوهېږې نه اینا جانې څنګه ګوډیانې ما خپلې ګوډیانې جوړولې د ټوکرانو نه د لرګو نه د ټوکرانو نه سترګې به مې ورته وګنډلې، ویښتان به مې ورته جوړ کړ، دومره ښایسته ښایسته ګوډیانې ما جوړولې. ستاسې اوس څه ماشومتوب ده که نه، تاسې ټوله ورځ دا پلاستیکي ګوډیانې لوبوي، هغه کې کله خوند شته؟ پلاستیکي ګوډیانو کې خوند نشته که نه، دا خو ماشیني ګوډیانې دي. مونږ په لاسو باندې هغه ښایسته ښایسته ګوډیانې جوړولې. کاشکې ما ساتلې وای. اوس ارمان کوم چې اوس ما ساتلې وای هغه ګوډیانې نو تا ته به مې ښودلې وای. او که زه پوهېدم چې تاسې نن راځئ ما یوه همغسې نانځکه تاسو ته جوړوله. اوس هم زما زر یې زه یې جوړولی شم، بیا زه تا ته یوه دانه جوړوم. بس ولې کله چې ګوډي بازي مو کوله که نه د هغې واده به مو کوه ګلپوشي؟ بلکل بلکل. زما خورلنډې به وې که نه، ما به ما خپله ګوډي به د هغه ګوډي ته واده کړله، کله به هغې به خپله ګوډي زما ګوډي ته واده کړله، چمبې به مو وهلې، دریا نه ده کوچني کوچني دریاګانې، مور به مې ښه جامې راته وکړلې، ډوډۍ هر شی به مو تیار کړ، سم واده به مو په جوړ کړي. بس زمونږ داسې ښه ساتېریګانې وه ډېر بس په خوند تېر شولې. اوس به راشي ښوونځي ته. تاسو په لومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی؟ سیف جانه په لومړي ځل زه چې کله ښوونځي ته شاملېدم زما سره زما پلار زه پلار تر لاسه نیولی یم، زه ښوونځي ته لاړم. زما د ژوند زما ډېره خوشحاله ورځ وه، زه دومره خوشحاله ومه. د ښوونځي لومړۍ ورځ مو څنګه تېره شوه؟ ډېره مزهداره وه، ډېره زه خوشحاله ومه چې زه د خپل پلار سره ولاړم او زه په ښوونځي کې شامله کړم. ډېره زیاته خوشحاله وم. د نجونې مې کتلې، صنف مې وکتې، معلمانو سره معرفي شولم نه، نو ډېره خوشحاله وم، ډېره ښه راباندې تېره شوه. کومه ورځ داسې شوې ده چې تاسو درس زده نه وي او ښوونکي تاسو ته جزا درکړې وي لکه حنا جانه غوندې؟ نښه خبرې دي، خپله یې ویله کړې دی په ما راوړوي. زه د واړه فکر کوم تاسو ته ووایې که نه؟ حنا جان ته جزا ورکوي، دا خو لایقه ده، اول لومره ده، څنګه یې ورته جزا ورکوي؟ خو دې ته یې ورکوي. مونږ ته یې راکوله. زه په ریاضي کې دومره ټمبله ومه، هغه وخت د غوږونو کشول نه وه، هالندي لښتې نه دي، لښتې به یې پرې کړلې، بس لاسونه به مو داسې ورته ونیوئ، 1 2 3 درد به نه کوه؟ څنګه درد بیا مې داسې کوئ کوف، بیا مې داسې کوي، بیا چې معلم وار به یې وکړي بیا به ما داسې کوي نه، هغه به خطا سو، هغه ته به یې نور هم زور وایي، بیا به یې چې داسې کوي بیا به مې داسې کوي. نو بس یو خطایي و یو بس همداسې بس ډېر خوند یې کوه. په همدې مو بیا درس زده کوه چې د معلم لښتې نه یې وهل نه یې ټکول نه یې، خو شاګردان خو درس نه زده کوي. رحمان بابا وایي په زړه رحم په خوله قهر زوی ته بوله، څه ښه وایي چېرته ډب هلته ادب. ماشاءالله. چې ډب نه یي که نه بیا خو ادب هلته نشته. ماشاءالله کور ودان. ښه اینا جانې نور وایه. په ماشومتوب کې شوق وي که نه ارامه؟ ته څه فکر کوې؟ زه شوخه هم که ارامه، زما قواره درته شوخه معلومیږي که ارامه؟ شوخه بلکل صحیح ده، شوخه ومه لږ نه ډېره شوخه ومه. مور او پلار به مو ځورول؟ یا مور پلار مې نه دي ځورولي، خو په کلیو ګاونډ کې او په چم کې او په کوڅو کې که نه د دې خورلنډو سره جنګ جنجال موی کنک دا شیان به مې کول. موی کنک؟ ولې؟ هغه ټوکه در سره وکړه ما چې موی کنک وایي زما به داسې ښایسته ویښتان نه ګورې، دا زما ویښتان څومره ښایسته دي، موی کنک خو تا کړی ده، ګوره ویښتان دي څومره ویښتان دي کم دي څنګه؟ زما خو ویښته مې قیچي کړي. نو ولې قیچي کوې که نه، ولې ما غوندې نه پرېږدې که نه، ګوره ما خو موی کنک نه ده کړی. چې ښایسته ښکاره شم. ښه چې ښایسته ښکارې، دا صحیح ده، دا هم صحیح ده. تاسو لوښي نه دي مات کړي؟
لوښي به مې هر وخت ماتولې چې لوښي به مې پرېوللې بس یو ګیلاس خو لازمي به راسره روزانه ماتېدله بیا به مور بس وهلم بیا پټه وم په کوڅه کې ځینې بیا به ځینې وتښتېدلم اوس مې عادت ده چې اشپزخانې ته ځم یو شی که مینځم لازمي ټک د لاسه مې خطا سي کور کې راسره د ملګري جنجالي وای بس لازمي یو شی ماتې کله کله ماتېږي څنګه وکړم تاله نه دي مات شوي ماتېږي که نه د لاس نه چې هر څه یې ولوېږي مات شي که نه کوم مضمون کې لایقه وي زه آصف جانه په تاریخ او جغرافیه کې تاریخ او جغرافیه مې ډېر خوښ و بیالوژي مې هم ډېره خوښه وه نه خو ریاضي نه مې زړه اوس هم داغ داغه د ریاضي ښوونکي به هم ځورول هغه زه یې ځورولم داسې وهلې راکوئ ټمبله وم په ریاضي کې هغه معلم چې به مې لیدی حنا جانې په ما ښه نه لګېده نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي ما به ګوري چې ښه ټمبله شاګرده خو مې وې مګم صرف په ریاضي کې په ریاضي کې نجونې ټولې ټمبلانې که نه حنا جانې ته څنګه ته په ریاضي کې لایق یې ته خو اوس وړی اول صنف کې ریاضي خو نه چې بیا وروسته دومره مشکل سي که نه بیا ډېره ګرانه هر څوک د ریاضي نه شکایت کوي خو ریاضي یو ګران مضمون دی یو ریاضي ګران لږ مشکل مضمون دی ته خو اوس وړی یې که نه اول صنف کې خو بیخي نه و زم تر اووم صنفه پورې په ریاضي کې مې هېڅ مشکل نه درلودی اووم صنف اتم صنف کې مې هم نه درلودي نهم صنف ته چې ولاړم نو بیا ریاضي مشکله سوله نه معلم هم راباندې ښه نه لګېدی چې رابغله په اول چوکۍ کې به ناست وم اخر ته به ولاړم ناسته وم او تاسې پوهېږئ چې همیشه پښتني معلمان د ټمبلو شاګردانو نه کوي چې دا راله ماته به ویل چاپري پورته سه ریاضي کې به ویل راسه تختې ته به وغورځولم سوال پرې راکړي دا سوال حل نو بس کوشش مې کوي کله کله به مې زده و بیا به یې راته چکچکې وکړي نن دې درس ویلی ده بیا همغه ټمبل شاګردان به پورته کوه مګم ته پوهېږې په تاریخ او بیالوژي او دغه کې تاریخ بیالوژي او جغرافیه کې زما نه بیخي معلم سوال نه کوه لایق وم زه به استاد نه یو پوښتنه وکړم په بیالوژي کې چې تاسو لایقه یې حتما راته وایي چنګښه څو خپې لري مایې هډوکي لري بلکل یې لري په دې خاطر یې لري زه مایان ډېر خورم او همیشه ورسره په تکلیف یم مایان زه دومره مایان خورم دومره مې خوښ دي همیشه یې دغه زوزانو سره په تنګه یم کله مې په ستونه کې بندي کله مې لاسونه خوږوي مایان خو ډېره هډوکي لري تاسې نه ده خوړلی خوړلی د کورنۍ کوم غړي څخه مو وهل خوړلي مور او پلار خو نه یم وهلی نه مګم یو ورور سره به مې کله کله په جنګ وم داسې پرله پسې و ورور سره به مې جنګونه کوله ژوند کې درته کومه ورځ ډېره یادېږي آصف جانه د ژوند هره لحظه خوږه هره لحظه یې ښایي چې ژوند سړی په ښه والی تیر کړي که نه او ځینې استفاده وکړي نو ژوند هره لحظه زما یادېږي ماشومتوب مې یادېږي پخواني وختونه مې یادېږي بس په اوس حالات کې زه ډېره شکر د خوشحاله یم او د ژوند خوند اخلم نو د ژوند هره لحظه ښایي چې انسان یې په ښه شان سره